Hi, Jagwich, Salamuna, Salam. I hope all of you are doing well. As you know, the budget for 2023 has been announced, and there are different social platforms, different channels. People are making videos in English, in other languages. So I'll take the opportunity and make a video on budget for the Afghan community, Iranian community, Pakistan, in India. We talk in Pashto and Farsi Dari. Thanks to our very own Senator Mary Serni Carney for sending me the exact details of the budget. So I'll start by the social welfare payments. سلام، آرزو دارم که جور صحتمند باشین. بجت 2022 اعلان شده. اکثرت شما در مختلف از سوشل پلتفرم ها، شبکات اجتماعی، مختلف از ویدیوها دیده باشین. بهتر دانستم که ویدیوی برای افغانای هود و همچنان همسایه ما ایران و همچنان پاکستان پشتو دری یک ویدیو را تنظیم کنم. فرق چی آمده یا چی خواهیم آمد سال 2023 در سوشل ویلفیر پیمنت که به تقریبا 12 یورو هر هفته زیاتوالی راځي. همدغسې د carers disability allowance and pensions کې به 12 یورو اضافه والی راځي، او همداسې the carers and people with disabilities will get a once of 500 payment in November. په نومبر کې به تقریبا 1500 یورو د disabilities سکیم کې یا څوک چې دي هغوی ته ورکول کېږي، او همداسې welfare recipients including pensioners will get a double payment in October and Christmas bonus. نو په اکتوبر کې به هم ډبل پیمنټ کېږي ویلفیر ریسیپینټس ته، څوک چې په ویلفیر باندې دي، او همچنان په کرسمس کې به هم ډبل پیمنټ د سوشل ویلفیر کې څوک دي یا هم ډسیبلیټي لکه څنګه مې چې په شروع کې ویلي ورکول کېږي. بل د زده کړو په اړه د بورې درس تعلیم یا education, the third level students contribution will be cut by 1000 euros this year and a permanent reduction of 500 euro from next year. مطلب دا چې هر هغه څوک چې زده کړې کوي پخوا به په سوزي کې که د یو کورس فیس خواوشا 3000 وي، نو هغې کې به 3000 به نه ورکوي، د روان کال لپاره به 2000 یورو ورکوي، او دا به د یوازې د روان کال لپاره وي. همداسې بیا کسانی که افغانای ما یا که در پونتون یا یونیورسیتی می باشه همیشه 500 یورو کم خواهیم پرداخت. هدفشانی است که فرض کو یک کورس 3000 یورو است، او را باید 2500 شود. اگر 5000 است او را باید 4500 شود، و همچنان اگر کسی ماستری میکنه فرض کو فیسشان 9000 یا 10000 است، 500 یورو از او کم میشه. There will be a once off double payment of SUSI grant, and next year they will raise by 10 to 14%. Double payment خواهیم داد در سوزی گرانت اگر کسی برایشان درخواست میکنه. And free schools books for primary schools. کسانی که در پرایمری سکول هستن ابتدایه و در مکتبا پیش فیس کتابا یا پرداخت میکنن، فعلا دیگه پرداخت نمیکنن. و همچنان free GP care for an extra 430,000 people is confirmed. Free contraception scheme for women to be extended from those aged 17 to 25 to 16 and 30. برای 430,000 نفر تقریبا فری جی پی سکیم برشان در بجت نو اعلان کردن، و همدغسې employees can get up to 1000 non-cash bonus without being subjected to tax. This was 500. پیش که بود تقریبا 500 یورو بونس برای کارگرها یا امپلویز میدادن، حالا 1000 شده. و همچنان مثل که پیش هم گفتم که از 10 تا 14% decrease in SUSI grants next year. یعنی به چی مانا؟ به این مانا اگر شما برای سوزی درخواست میدادین و شما کمتون کار میکردین، باز همو استیمیشن که میکردن
او تقریبا 10 تا 14% زیاتر برای شما خواهیم داد و همچنان همدغسې د domiciliary payment increase of 20 euro per month او همدغسې د income threshold for fuel allowance to increase. نو کوم د ژمي په دوران کې چې څوک په ویلفیر باندې نو هغوی ته تقریبا دغه د تیلو لپاره یا د کور د ګرمولو لپاره کوم رقم چې و هغه کې به هم اضافه والی راځي. نو دغه یو لنډ معلومات و، الله دې وکړي چې تاسې د پام وړ ګرځېدلی اوسیږي دا چې په مختلفو ژبو کې د 2023 کال په بجټ باندې خبرې اترې شوې وي. نو په همدې وغږېدم. هدف دا دی چې یعنی عمده بعضې سیاسیون چې وغږېدل په دې باندې عمده تغییر تبدیل چې راغلی دی هغه هر هغه څوک چې په سوشل ویلفیر باندې وي یا د حکومت څخه مرسته غواړي یا کار نه وي په هره وجه چې کار نشي کولی او حکومت ورسره مرسته کوي زیاتر په دغه باندې ډېر تمرکز شوی دی او زیاتر سناتوران ټیریان د نورو پارټیانو کوم دغه موجوده کوم حکومت چې دی دا خو لکه څنګه مې تاسو ته پخوا هم ویلي وو د دریو ګوندونو یا پارټیو جوړ شوی دی د فینګیل فینفویل او د ګرین. نو دغه د شینفین کومه اپوزیشن یا مخالف پارټي چې ده دوی ډېرې ګیلې شکوې لرلې چې او پر ځای هم دي چې هر هغه څوک چې کار کوي د هغې دپاره تاسو څه لرئ د بجټ کې چې ډېر څه نه لري. نو یو شارټ synopsis به وکړم. تقریبا 3 billion cost of living packages as part of the 10 billion budget. په دغه 10 بلیونه کوم بجټ کې چې دی تقریبا 3 billion cost of living دغه کوم قیمتیانې چې راغلي دي په دې کې هم مرسته کوي. 25% د چایلډ کیر فیس چې کوم دی هغې کې کټ کوي د هغې نه. ډبل چایلډ بینیفټس ان نومبر دغه یو بله موضوع چې د مخکې مې رانه یادواري پاتې شوله. هر هغه څوک چې چایلډ بینیفټ اخلي اکثریت کوچنیان یې دلته اخلي هغه به په نومبر کې ډبل ورکوي. 500 tax credit for renters د کورونو د کرایهدارو دپاره به تقریبا ټیکس کریډټ 500 یورو تقریبا ورکوي او 200 انرژي کریډټس. نو 3 دانې 200 یورو انرژي کریډټ به ټولو آیرلینډ میشتو تقریبا ورکوي او هیلپ ټو بای سکیم ایکسټنډډ دغه هیلپ دغه کوم سکیم چې خلاص شوی دغه بیا ایکسټنډ شو او لکه څنګه مې چې ویلې اخره کې بیا یادواري وکړو چې 12 یورو په سوشل ویلفیر کې زیاتوالی راغلی دی. 500 ډسیبلیټي سپورټ ګرانټ. نو 500 یورو به د څوک چې په ډسیبلیټي سکیم کې دي هغوی ته اضافه والی ورکوي. لکه څنګه مې چې ویلې مور پیپل ایلیجبل فار جي پي ویزټ کارډ. نو پخوا به یو څه سخت نیول کېدل دغه د جي پي اپلیکیشنونه کارتونه دا اوس مهال به دې ته لږ اساني پېښېږي او بیا هم همغه د کاسټ آف لیوینګ کرایسس یا د نرخونو د موادو د اجناسو لوړوالي له خاطره. تھرډ لیول کې مې درته وویل چې 0 یورو تقریبا کم یې اخلي او فري سکول بکس فار پرایمري سکول سټوډنټس. reduction in pupil teacher ratio to 23.1 او 1.2 billion energy support for businesses. نو 1.2 بلیونه انرژي سپورټ به هغه د کاروباریانو لپاره ورکول کېږي. هر هغه څوک چې مغازي دوکانونه کاروبارونه لري د برق یا د برق په دغه کې چې کوم لوړوالی راغلی دی په قیمتونو کې نو هغې کې به تقریبا بزنسونو سره مرسته کوي. پبلیکلی فنډډ IVF سکیم به هم ورکول کېږي او threshold for high tax bucket will increase to 40,000. نو دغه یو لنډ معلومات او یوه مسله چې په دې بجټ کې ډېره مهمه ده لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده تېره اونۍ په ډبلن کې د ګردا او بعضې یخو ډوبو شو. نو زر نور ګردا به هم دوی په دغه بجټ کې شامل کړي دي چې زر نور ګردا به دوی جلب و جذب کوي هغه د دې لپاره چې دغه د کوچنیانو کوم اخو ډوب او مشکلات چې روان دي د ګردا او خبره ډېره هم د ډېره بریده نه مني او ویر او تشویش نه لري په دې خاطر چې دلته د کوچنیانو لپاره ډېر زیات حقوق ورکړل شوي دي. نو په دې اړه به هم زر نور ګردا نیول کېږي. په دې اړه هم د پارلمان نور سره کوم ریپورټ چې هغه مې هم ورته وړاندې کړی دی. نو الله دې وکړي چې دغه معلومات ستاسو د پام وړ وګرځي. الله رب العزت مو ښه ده او بد لره. تر بیا مو په الله سپارم. ژوندي اوسئ.